شاید تاسو دا کلمه اورېدلې وي ډیجیټلایزیشن. ډیجیټلایزیشن څه شی ده یا وټ از ډیجیټلایزیشن؟ په دغه ویډیو کې به موږ په دې باندې بحث وکړو. مخکې له دې نه چې ډیجیټلایزیشن ته ولاړ سو، د هغه نه مخکې یوه بله کلمه چې ډیجیټایزیشن ده. لومړی ډیجیټایزیشن تشریح کوو، د هغه نه وروسته به ولاړ سو ډیجیټلایزیشن ته. ډیجیټایزیشن نه مطلب دا ده، یعنی کله چې زموږ تاسو سره انالوګ ډیټا وي، یعنی ډیټا چې مثال په کاغذي شکل کې زموږ سره کومه ډیټا ده، فایلونه دي، یا هم لکه د ټیپ دپاره چې کوم کیسټ یې موږ درلودلې، موزیک به مو اورېده، هغه انالوګ ډیټا ده، یا هم انځورونه دي زموږ او تاسو سره. دغه ډیټا د مثال چې موږ یې واړو ډیجیټل فورم ته، دې ته وایي ډیجیټایزیشن. د ډیجیټل فورم نه مطلب دا چې دا ډیټا موږ واخلو په کمپیوټر یا نور الکترونیک برېښنایي ماشینونو باندې سټور کړو، دغه ته وایي ډیجیټایزیشن. یعنی مثال لکه په کاغذ په شکل باندې کومه ډیټا ده زموږ سره د کاغذ پر مخ باندې، دا موږ په کمپیوټر کې په وورډ فایل یا ایکسل کې سټور کړو، دغه ته وایي ډیجیټایزیشن. یعنی دا انالوګ ډیټا موږ ډیجیټل فورم ته واړول. اوس راځو ډیجیټلایزیشن ته. د ډیجیټلایزیشن لپاره به زه یو مثال درکړم. فرض مثال ستا سره ډېر زیات کتابونه دي، انځورونه دي، نور ډاکومنټس دي، دا ستا سره دي. ته غواړې دا مثال ته د یو ځای نه ځې بل ځای ته ځې، غواړې دا د ځان سره انتقال کړې. اوس د دومره کتابونه چې دي دا ته نسې وړلی، مثال درانه دي. نو دلته که چېرته دغه ډیټا چې کومه زموږ سره ده، دا موږ ډیجیټل فورم ته واړوو، نو بیا موږ کولی شو چې دغه ډیټا د هر ځای څخه اکسس کړو. مطلب ډیجیټلایزیشن مطلب دا ده، کومه انالوګ ډیټا چې زموږ سره ده، هغه په داسې ځای کې پراته وي چې هر څوک د هر ځای نه هغه ته اکسس ولري. یعنی مثال په انټرنیټ باندې هغه ډیټا پرته ده، کولی شو موږ د هر ځای نه هغه اکسس کړو، هغه ته لاسرسی ولرو. یعنی دا د ډیجیټلایزیشن یو برخه سول چې مثال ډیټا ده، د هر ځای نه کولی شو موږ هغه اکسس کړو، هر څوک ورته لاسرسی ولري. بل د ډیجیټلایزیشن مطلب دا ده چې یعنی زموږ تاسو روزانه کارونه چې دي دا اسانه کړي، تیزې کړي. لکه فرض مثال د دې پر ځای چې ته ولاړ سې پاسپورټ ته په لاین کې ودرېږې، بیا تا ته نمبر راځي، بیا ته نوملیکنه کوې، د هغه د ډیجیټلایزیشن په مرسته باندې موږ کولی شو دې لپاره سافټویر یا سایټ جوړ کړو. انلاین کولی شو خپل ثبت نام وکوو، او بیا چې کومه موږ ته اټومیټیکلي یوه ورځ وټاکي، په هغه ورځ باندې ورځو خپل پاسپورټ کارونه نور خلاصوو. یا هم د بینکینګ سیستم د مثال د دې پر ځای چې لاړ سو بینک ته، مثال د یو بینک ته بل بینک ته پیسې اړوو یا نور ټرانزیکشن یې سرته رسوو، هغه موږ انلاین سرته ورسوو، د کور ناستې د کور څخه هغه کارونه سرته ورسوو. یعنی زموږ تاسو په روزمره ژوند کې هغه اساني راولي، تیزي راولي، کارونه راته اسانه کوي. دغه ته ډیجیټلایزیشن وایي.